د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د افغانستان د خصوصي لوړو زده کړو له مشرتابه او مسؤلینو سره مشورتي او تعارفي غونډه ترسره کړه. په دغه غونډه کې چې د لوړو زده کړو وزارت او د هیواد خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو رهبري پلاو ګډون کړی و، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د هیواد خصوصي تحصیلي بنسټونو د وړاندیزونو، نظریاتو او ستونزو له اورېدو وروسته وویل چې له نظام څخه ستاسو ملاتړ زموږ هوډ او اراده لا پیاوړې کوي. خصوصي سکتورونه چې دي د دې هغه مسؤلیت او اهمیت ډیر دی او د اسلامي نظام اسلامي امارت چې پیران کوم مکلفیت دی په دې علمي ډګر کې په دغه تحصیلي ډګر کې واقعا په دې کې تاسو ډېره غټه ونډه لري او د اسلامي امارت څخه مو یو ډېر دروند مسؤلیت پر غاړه باندې اخیستی دی. موږ قدرداني کوو. نوموړي همداراز وویل چې د لوړو زده کړو وزارت د هیواد تحصیلي بنسټونو لپاره ټول لازم امکانات برابر کړي ترڅو وکولی شي په خپله غېږه کې د دې هیواد ځوان نسل په آزاد او اسلامي فکر وروزي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. هغه د خصوصي تحصیلي بنسټونو پرمختګ د ټول هیواد پرمختګ یاد کړ او ویل دغه مسؤلیت د اخیستلو په وجه باندې چونکې د دغه کار چې تاسې روان کړی دی ګټه شخص ته نه رسېږي، ګټه ملت ته رسېږي، جامعې ته رسېږي. ځانونه په دې باندې مکلف بولو چې تاسې کامله حمایه وکړو او په کومه اندازه چې تاسې ته سهولت او اسانتیا برابریږي په هغه اندازه باندې تاسې ته اسانتیا برابر کړو. محترم سرپرست وزیر د اسلام په سپېڅلي دین کې د سوداګرو او پانګوالو مقام ته په اشارې سره وویل چې په سوداګرۍ کې صداقت او ښه نیت خورا مهم دی او په دې برخه کې باید په پوره اخلاص او روڼتیا سره ګامونه پورته شي. که موږ تاسې یوازې دا د مادیاتو فکر نه راسره کړی، د افغانستان د بچیانو سالمه تربیه مو په نظر کې، د دې مملکت ارتقا مو په نظر کې، خودکفایي مو په نظر کې او د پردیو څخه بې حاجتي او د مشکلاتو حل په خپل وطن کې که مو دا شی په نظر کې الله رب العالمین به انشاءالله پر دغه اعمالو باندې تاسو ته ډېر اجرونه درکړي. په همدې ډول د لوړو زده کړو وزارت مالي او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب په اسلامي نړۍ کې د علم او پرمختګ طلایي دورې ته په اشارې سره د هیواد له خصوصي تحصیلي بنسټونو څخه وغوښتل چې په اکاډمیکو او علمي څېړنو ته زیاته پاملرنه وکړي. د اسلام او مسلمانانو هغه برم، هغه علمیت، هغه تحقیق راژوندی کو چې هغه تقریبا 800 کاله اخواته د مسلمانانو کوم په علمي مجال کې چې کوم حالت او کوم شان و. د غراض په یاده غونډه کې د بیلابیلو زونونو د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو په استازیتوب نور ویناوالو په هیواد کې د اسلامي امارت څخه د ملاتړ ترڅنګ د لوړو زده کړو وزارت د اصلاحي پروګرامونو په اړه یو لړ وړاندیزونه او ستونزې د لوړو زده کړو وزارت له مشرتابه سره شریکې کړې چې د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه لخوا ورته د همکارۍ ډاډ ورکړل شو.